پنجشیر کې 1500 اړمنې او راستنې شوې کورنۍ له ژمنیو مرستو برخمنې شوې. د ژمي سړې ورځې د زرګونو اړمنو کورنیو لپاره د سختې ازموینې په معنا دي، خو پر وخت بشري مرستې کولی شي د خلکو د ژوند بار لږ سپک کړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د پنجشیر ولایت د مرکز په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې له 1500 اړمنو بې سرپرستو او راستنه شوو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. د دغې مرستې په لړ کې هرې کورنۍ ته 3 ژمني بستې ورکړل شوې چې پکې د ماشومانو نارینه او ښځینه جمپرونه، بنیانونه، دستکشې، جرابې، څادرونه، بوټان او نور اړین توکي شامل وو. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې د مشرتابه په ځانګړي هدایت او لارښوونه په پنجشیر ولایت کې وروستیو کډوالو سره 1500 کورنیو، اړمنو او مهاجرینو سره ژمني کیټونه او البسې ویشل شوې. په ورته مهال په هلمند ولایت کې له 500 کورنیو سره غیر خوراکي توکي ویشل شول چې 12 قلمه مواد ول چې په هغې کې کمپلې، جورابې، جاکټونه، د ماشومانو، زنانو اړین توکي شامل ول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان کاري عبدالقدیر ابرار وایي افغاني سره میاشت یوه ملي بشرپاله او خیرپاله ټولنه ده چې د خپل بشردوستانه ماموریت له مخې د اړمنو، زیانمنو او پیغځبلو خلکو ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. نوموړی زیاتوي دا ټولنه هڅه کوي چې د بشري مرستو له لارې له اړمنو او راستنه شوو هیوادوالو سره پر وخت مرسته وکړي او د هغوی د ژوند اساسي اړتیاوې تر یوه بریده پوره کړي. او ورته مهال په ننګرهار ولایت کې 500 کورنیو ته نغدي مرسته د بشري کړاوونو د راکمولو په موخه وویشل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یوه ملي خیرپاله او بشرپاله ټولنه ده. د همدې اصولو پر اساس د هیوادوالو د اړمنو، زیانمنو، پیغځپلو لاسنیوی او ملاتړ د دوی لومړیتوب ده. د یادونې وړ ده چې دا مرستې نه یوازې د ژمي له سړې هوا د سلګونو کورنیو د خوندي کېدو لامل ګرځي، بلکې د خلکو ترمنځ د همدردۍ، باور او ټولنیز ملاتړ احساس هم پیاوړی کوي. د ژمنیو توکو دا ډول مرستې د اقتصادي ستونزو د کمولو، د ماشومانو او ښځو د ساتنې او د راستنه شوو کورنیو د بیا میشتېدو په بهیر کې مهم رول لري. د افغاني سرې میاشتې ټولنه ډاډ ورکوي چې د بشري مرستو لړۍ به دوام ولري، څو اړمنې کورنۍ د ستونزو په سختو شیبو کې یوازې پاتې نشي او د ژمي سړې ورځې په نسبي ډاډ تېرې کړي.